بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې مو د اشاریه عددونه او د هغې څلورګونو ملیو څخه جمع او تفریق ویلو. نو په دې ویډیو کې به ان شاء الله ویو د اشاریه عددونو ضرب او تقسیم. راځو د اشاریه عددونو ضرب ته. د اشاریه عددونو ضرب لپاره هم باید خبره ذهن کې وساتو. د اشاریه عددونو جمع لپاره موږ ویلو اشاریه لاندې لیکو ساده عددونو د ساده د عام عددونو جمع په څیر جمع کوو. د اشاریه عددونو تفریق لپاره موږ چې اشاریه لاندې لیکو د خیل څخه شروع کوو تفریق د عام عددونو تفریق په ډول. د ضرب لپاره هم دا ویو چې د اشاریه څخه صرف نظر کوو. د اشاریه څخه صرف نظر کوو د عام عددونو د ضرب په څیر ضربو او اخره کې به د اشاریه عددونو د خیل د اشاریه څخه د خیل عددونو شمارو او د ضرب د حاصل څخه بیلو. نو راځو مثال کې به خبر واضح کو. اول راځو مثال موږ به ساده د ضرب کو د لپاره چې اوس ویډیو غټه نشي د غټي ویډیو غټل لګ مشکل تمامېږي به لیدونکو لپاره. نو موږ ان شاء الله ساده سه واړه د ضرب کو خو به تاسو کولای شئ چې په کور کې په کتابچه کې هر چرته چې ضربوي دا سوال غټ سوال نه ولیکي دا همدا عملی صرف د طریقې یادول پکار نو ان شاء الله کې څه مشکل نه پیښیږي به. ځکه مثال 0.223 ضرب د 15.02 ما سره دا دوه د دنیا ماستر راکړل شو چې دا ضرب کوي. نو ضرب لپاره زه اشاریه عدد خپل لیکم د اشاریه څخه بالکل صرف نظر کوم. زه چې د اشاریه څخه صرف نظر کوم خو هم صفر د صحیح عدد نشته نو د لیکم 200 چې د دې د اشاریه څخه صرف نظر وکم نو ما سره راځي 1502. زه اوس دا ساده عددونو ضرب په سر ضربوم. نو اول د دې دا 2 په 3 کې 2 په 3 کې شپږ 2 په سلور کې 2 په 2 کې سلور 2 په 2 کې سلور 0 په 3 کې 0 0 0 5 په 3 کې 15 یو حاصل 5 په 3 کې 15 لیکم یو حاصل 5 په 2 کې لس او یو لیکم یو حاصل 5 په 2 کې لس او یو لس نو یو لس شپږ په خپل شپږ سلور 0 سلور 5 0 سلور 0 سلور او 5 نه 0 او یو ها. نو دا موږ د ساده دونو په سر ضرب کړه. نو چې اوس هم چې ضرب کړه اوس څه کوو د اشاریه چې د لپاره اشاریه بیرته مستر شي نو اشاریه نه خلاص ته د شمارو خلاص دلته ګور اشاریه دا خلاص ته یو او دوه د خلاص دا شو د دې 1 2 3 نو 2 3 15 د دې اشاریه نه خلاص ته 2 د نو د دې 3 نو 2 3 15 کی نو دې صحیح اوس دلته چې موږ سره ضرب حاصل کوم لاس ترغه د دې نه هم 15 د اشاریه بلو یو د 2 3 خلاص نه 1 2 3 سلور 15 نو اشاریه دلته دا او دا عادت موږ چیرته دا د دونه خپل کې ضرب کوم ما سره دا عادت لاس راځي اشاریه خلاص نه بیلو اشګور دلته 2 د دونه دا د 3 دا د 15 شو نو خلاص نه بیلو 1 2 3 سلور 15 نو خدای عادت ما سره زبر حاصل لاس راغی. ځکه دویم مثال 0 2.3 ضرب د 0.00 15 دا مقدار کو یو 2 ما سره دا دوه عددونه دي ما سره راکړل ضرب. نو ضربول لپاره اول د اشاریه څخه چې کله موږ صرف نظر کوم ما سره لاس راځي درویش چې کله د دې د اشاریه څخه صرف نظر کوم نو ما سره راځي 0 او یو 2 نو ما ویل چې د صحیح عدد خلاص ته صفرونه اسمانه نه لري صفرونه موږ صرف نظر کولای شو پاتېږي صرف ما سره 12 زاغ لیکم 12 دلته نو 12 شکل موږ دلته ولیکو 2 په 0 2 په 3 کې شپږ 2 په سلور کې 2 په 2 کې سلور یو په 3 کې 3 او یو په 2 کې 2 شپږ په خپل و او 2 نو ما سره هغه 200 شپږویا. نو اوس اشاریه څنګه کیږي اشاریه د څه کی چې اشاریه نه خلاص د شمارو خپل کې دواړه جمع کوو اخره کې ویلو نو 1 2 3 سلور دی عادت کې دا یو دی کې سلور یو 15 خلاص نه ویلو 1 2 3 او دلته مثلا صفرونه اقدام 1 2 3 سلور 15 خو بیل شو اشاریه دغه ته ځا اشاریه لګوم نو ما سره 0.002 و شپږ اشاره څنګه بیل شو ګوره سلور د دې عدد خلاص ته یو د دې نو سلور یو 15 عدد اشاره ز باید بیل کم نو دا ما سره 200 پېته شپږاویا 200 شپږاویا نو چې کله 15 د اشاره دینه بیلوم یو عدد 2 3 سلور 15 نو د لپاره چې بیل کم د خلاص څنګه بیلو صفرونه ولګاو دا سي یو 2 3 سلور 15 نو 15 چې اشاره ورکې دا ما سره د دوه عددونو ضرب حاصل شو. نو په دې ډول موږ نور ډیر مثالونه ولول شو چې ضرب عملی طریقې د اشاریه د څنګه د
ده د څه د اشاریه عددونه بالکل صرف نظر کو په دې ډول به خپل کې ضرب په دې ډول چې ضرب هم کو چې موږ سره شي لاس تراغه نو به خله اشاری نه خله عددونه اشاریه عددونه شمیر شمارو دغه په شمیر مطابق د اشاریه عددونه اشاره بیلو نو چې موږ سره لاس تراش به د ضرب د دوه عددونو ضرب حاصلي نو اوس راځو د اشاریه عددونو تقسیم ته اوس راځو د اشاریه عددونو تقسیم ته نو لیکو تقسیم د اشاریه عددونو تقسیم په درې مراحلو کې یا دوه ځینې استادان درې مراحل وي ځینې استادان دوه نو کچرته اول په مقسوم کې اشاریه اول حالت په درې حالاتو کې اول ک په مقسوم کې کا اشاریه په مقسوم کې وي دویم کا اشاریه په مقسوم علیه کې وي او په مقسوم کې نه یعنی دریم کچیرته په دواړو کې یعنی هم په مقسوم هم په مقسوم علیه کې وي په دواړو کې وي نو به د لپاره درې وړو لپاره به ان شاء الله مثال حل کو اول کچرته اشاریه په مقسوم کې وي د لپاره مثال حل مثال منګه 315 یا اشاریه 55 تقسیم 215 نو مونږ ګورو چې اشارینه په مقسوم علیه کې درې عدد دي نو خلاصن درې عدد بیلو په مقسوم کې نو درې عدد چې د ګورو 315 یا 215 ته نو کچر د مونږ دته ضرب ورکو په 2 کې صحیح راځي 2 کې لس 2 کې سلور او یو 2 کې سلور او یو 15 2 کې سلور 15 درې دا ختميږي اشاره چراغ له اشاره ډایرکټ کړو مقسوم علیه ته حاصل تقسیم ته کوزه اوس مونږه اندغه 15 ما سره 315 نو په یو کې یو 15 کې 15 یو په 2 کې 2 یو په 2 کې 2 صفر راځي ما سره دینه 3 راځي دینه یو راځي یو سلو دیرش ما سره باقي کې پاتې کی یو سلو دیرش نو اخر کې دغه عادت نمبر 15 نو ما سره د اشاریه عدد نخیل است سمره دونه ختم شو دوه دانی ختم شو 15 کچرته موږ ضرب ورکو 15 کې نو 15 په صفر کې صفر 15 کې 25 15 په 15 کې 25 2 حاصل 15 په 2 کې لس او 2 لیکم یو حاصل 15 په 2 کې لس او یو لس نو ما سره یو لس او 15 صفر ختمي ده دلته تفریق عملی اجرا کیږي 15 منفي 15 صفر دا صفر د صفر نه دونه یو قرض ورکوم لس کیږي لس نه 2 اته دینه 2 نه یو ختم ده نو په یو چلته دلته چې ما سره یو صلاتیا پاتې شو نو اشاره ملته ورکې دل پر چې دا هم ختم کو نو اشاره چې کلم دلته په مقسوم کې اشاره ولګوله نو به نور دلته کچرته موږ دلته عادت پاتې کېل ته صفر لګو موږ سره پروا نه کوي دلته ما سره پاتې کې اتل سوا نو زه دا ضربم پاتو کې نو کچرته زه دا پاتل زه اتو کې ضرب کوم ما سره د حاصل لازم ما سره اتل سوا چې اتل سوا منفي اتل سوا ختميږي نو چې ختم شو ما سره په حاصل تقسیم کې راغی 2.158 دا ما سره حاصل شو کچره 315.15 تقسیم 215 کوم ما سره حاصل راځي 2.158 دا یو 350 نشو ویل دا باید چې 2.158 نو دا کچرته اولی حالت کې د اشاریه دونو په تقسیم کې کچرته اشاریه په مقسوم کې وي دا په مقسوم کچرته اشاریه په مقسوم کې اوس راځو کچرته اشاریه په مقسوم علیه کې وي مثال کو دویم ډول لپاره کچرته اشاره په مقسوم علیه کې وي کزه چرته ولیکم چې سل تقسیم 2.15 نو ګورو چې 2.15 مقسوم علیه کې اشاره راغلي نو همیشه باید دا په یاد ولرو کچرته موږ سره په مقسوم علیه کې اشاره و نو مقسوم اشاری نه خلاص عددونه شمارو مثلا دلته 2.15 ده اشاره نه خلاص ته یو عدد ده نو د پام دی د لسو په طاقت کې ضربو یا اشاره نه خلاص ته یو عدد ده په لسو کې ضربو کچرته اشاره نه خلاص ته 2 عدد ده مثلا د 2.15 درې 2 اوس کدرې و نو اشاره نه خلاص 3 عدد نو اوس به په زرو کې ضربو کچرته 2 به په سلو کې ضربو کچرته نورم زیاتیږي مثلا ما سره 15.2 درې د سوي نو به په لزرو کې ضربو د لسو په طاقت کې هم مقسوم علیه هم مقسوم دواړه ضربو اوس لکه دلته په مثال کې وای اوس ګوره مثلا زه اوس لیکم 2.15 ده مثلا زه سل او دا 2.15 دواړه په لسو کې ضربو زه لیکم دغه سل دا هم زر د لس او دا 2.15 چې ده
دا هم ضرب ده لس دا چې په دې کې ضرب شل ضرب د سل ضرب د لس زر سل ضرب د لس زر 2.15 چې ضرب د لس شي 15 راځي ما سره نو اوس دا مثال له نو اوس کچه دلته ګورو دلته دوه د لس د نو لس دا بل د مرسنو سودا بدري رقم شي چې راځي سل نو دا 15 نو سلور په 15 شو کې سل لازم ما سره درې واړه منځ نزي چې منځ زی صفر پاتې کې صفر کو زو نو پویګو چې نو صفر د راوړو ډایرک په مقسومه د حاصل تقسیم کې لیکو چې دا ما سره شو ما سره حاصل تقسیم نو کچر د اصل تقسیم 2.15 کم دغه ما سره حاصل راځي نو دا و د کچر ته اشاره په مقسوم علیه کې مقسوم علیه کې وجود د اشاره نه خلاص د نشمرو ماغه په اندازې د لسو په طاقت کې ضربو دا ما سره 2.15 نه اشاره نه خلاص ته یو د په لسو کې مضرب کو کچر د 2 په سلو کې کچر د 3 په زرو کې او هم دا سينور ورزو وس راځو د درې حالت لپاره مثال لو راځو مثال لیکو درې حالت لپاره کچر ته اشاره په دواړو کې وي کچر ته په دواړو کې بیا هم منګ اعتبار د مقسوم علیه اشاره مثلا ځلې کما 2.15 تقسیمي همدا 2.15 کچر دا اوس تقسیم کومه نو زه بیا د دې اشاره ته اعتبار نشته دغه زه د مقسوم علیه اشاره ګورم اشاره نه چې مقسوم علیه کې خلاص څومره د لسه په طاقت کې ضربوم او دلته یو د دام په لسو کې ضربوم دام په لسو کې ضربوم کچر ته ما سره دلته اوس مثلا دا 2.15 مثلا دا ما سره 2.3 نه او دا بیا هم چرته ما سره 2.15 تقسیم دا ما تر کړه وي نو بیا به ما چې دا څه کول دا به ما کول چې لاسونه د مقسوم علیه کې مقسوم علیه کې اشاره نه خلاص تا 3 عدد دي نو دا ما په زرو کې ضربو دا به هم بیا ما په زرو کې ضربو نو مقسوم علیه ته اعتبار دي کچرته ما سره دا دي مثلا ما ته څوک مثال لا کې چې د مولا 1.3 تقسیمي 15 3.2 سلور 15 ماته دا چا مثال لاکو مقسوم علیه کې اشاره ده هم په مقسوم کې نظر کې نسو موږ ته مهمه ده مقسوم علیه اشاره ده مقسوم علیه کې اشاره داخله استادونو شمیر ماغم له لاسو طاقت کې 2 سلور او 15 نو 15 مطلب یو لک دا په یو لک ضربو او دا هم د لاس پتاوند 15 کې ضربو نو بیا دا دینه چې کوم عدد لاس راځي موږ سره هغه ته ضربو نو بیرته راځم د خپل مثال موږ سره 2.15 تقسیمي 2.15 نو ما غړول دا په دوړه پویګو چې شرم خلاص ته یو عدد دی یو عدد د په لاسو کې ضربو په لاسو کې خپل نو که زه دا په لاسو کې ضرب کوم سره راځي 215 تقسیمو مې په دا چې په لاسو کې ضرب کوم 15 نو 2.15 نه کې نو دا 215 دا ټول نسم ذهن کې نو ما سره د 15 دا څنګه ضرب کوم شیړو که دلته 215 دلته 200 دلته صرف 15 ته نو زه دا ضرب په نه هو کې چې نه هو کې ضرب کوم نه 15 کې 15 سلويخت 15 لیکم سلور اصل 15 په نه په 2 کې اتل سلور 22 نو دا ما سره بالکل لمنځي 15 زمون په 2 سکر ها نو ما سره یو عادت چې نه هو نه په حاصل تقسیم ما سره عادت نه نو کچر ته موږ سره اشاره په مقسوم کې په مقسوم علیه کې یا په دواړو کې نو موږ د کچر ته په مقسوم کې وایي صرف نظر کو بالکل اشاره نه چې ګل اشاره نوبت رسیږي په خارجي قسمت ته د تقسیم حاصل ته راوړو کچر ته اشاره په مقسوم علیه کې وینو د لسو په طاقت کې دام ضربو مقسوم علیه ضربو او مقسوم ضربو کچر ته اشاره په دواړو کې بیا هم د مقسوم او د دویم حالت په سر دواړو کې ضربو خو اشاره ته به اعتبار دي کچرته دلته اشاره ډیره ولته کم او بیا هم دغه په اعتبار مثلا ما سره 2.3 سلور تقسیمي همدا 2.15 ما سره اوس په مقسوم کې یو د اشاره دلته 3 د ما سره اعتبار دي ما سره اعتبار دي دا ضربوم په لاسو کې او دا هم بیا په لاسو کې ضربوم دا د لپاره دلته اوس 3 عددونه دا نشم کولای چې دا په 3 کې ضرب کوم نه مقسوم علیه ته اعتبار ده نو دا د اشاره د نو سلورګونه عملی تقسیم نو د صبر روان ویډیو کې ان شاء الله یو د سوال د متولي تقسیم لپاره لو بیا ان شاء الله نور د اشار کسر تبديل په هم کسر